محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ایکو سازمان په 18 سرمشریزه کې ګډون او وینا وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1404 لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه د آذربایجان هیواد په خنکندي ښار کې د ایکو سازمان په 18 سرمشریزه کې ګډون او وینا وکړه. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند خپل خبرو پر مهال وویل د افغانستان اسلامي امارت د متوازن او اقتصاد محور بهرني سیاست د دوام په پایله کې د روسیې فدراسیون لخوا په رسمیت وپیژندل شو. اسلامي امارت دغه قام تود هرکلی کوي. له همدې امله له ایکو سازمان سره د افغانستان د ژورې او اوږدمهاله همکارۍ په رڼا کې د یاد سازمان له غړو هیوادونو هیله لرو چې د افغانستان مشروع سیاسي واقعیت درک کړي او د روسیې فدراسیون په څیر د رسمیت پیژندنې په لور عملي او مثبت ګامونه واخلي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان اسلامي امارت د اقتصاد محور بهرني سیاست په افغانستان کې د شوو اقتصادي پرمختګونو د پانګونې لپاره د موجودو فرصتونو او همدارس د افغانستان له لارې د سیمه‌ییزو مهمو اقتصادي پروژو د تطبیق او بشپړولو لپاره د برابر شوو فرصتونو په اړه هم خبرې وکړې. محترم ملا صاحب د ایکو سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې له یو باثباته باوري او همکار افغانستان سره د اقتصادي او سیمه‌ییزو همکاریو د پیاوړتیا لپاره د دوامداره پرمختګ او همغږۍ فضا جوړېدو ترڅنګ د سوداګرۍ پانګونې، انرژۍ، ترانسپورت، کرنې، چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلونونو په برخو کې له نږدې کار وکړي چې افغانستان په یادو برخو کې له خپل لوري بشپړ چمتووالی لري. هغه زیاته کړه موږ باور لرو چې د ایکو سازمان غړو هیوادونو اقتصاد هغه وخت ښه وده کولی شي چې افغانستان هم د دې معادلې متحرکه برخه وګرځي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ایکو سازمان په 18 سرمشریزه کې له مظلوم فلسطینیانو سره د افغانستان اسلامي امارت خواخوږي یو ځل بیا څرګنده کړه او ویل هغه ظلم چې د غزې په مظلوم ولس کېږي باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. موږ د فلسطین د ازادۍ او د بیت المقدس د اسلامي هویت د خوندي ساتلو پوره ملاتړ کوو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وړاندیز وکړ چې د اقتصادي همکاریو سازمان راتلونکي 18 سرمشریزه دې په کابل کې ترسره شي. موږ د دې سترې او ارزښتناکې ناستې د کوربه‌توب لپاره بشپړ چمتووالی لرو او د ټولو ګډونوالو توب هرکلی کوو. د ایکو سازمان په 18 سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ولسمشرانو، لومړي وزیرانو او لوړپوړو چارواکو حضور درلود چې دغه سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ یې د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي، ترانسپورتي او کلتوري اړیکو، سیمه‌ییز اتصال او پانګونې په اړه د پوره همکارۍ او همغږۍ پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.